خارجه وزیر صاحبزاده یعقوب خان هم ورسره دی، پرون بغداد ته ورسېده. راپورټونه وایي چې بېنظیر بوټو به د جمهور رئیس صدام حسین سره وګوري. د پاکستان صدراعظم بېنظیر بوټو به چې د مې په میاشت کې هم 8 اسلامي هیوادونو ته سفر وکړ، بله هفته وطن ته د رسېدو نه مخکې کویت، مراکش، الجزایر او بحرین ته هم لاړه شي. د هند جموں او کشمیر د ایالت گورنر وایي چې ښایي د کشمیر د بیلتون غوښتونکو مبارزینو ځینې ډلې په دې جنجالي علاقه کې د یو سیاسي حل لپاره خبرو اترو ته آماده وي. گورنر ګیریش سکسینا د هند خبري اژانسونو ته ویلي چې خاصتا په ځوانانو کې ځینو مبارزینو ته دا خیال پیدا شوی دی چې د سولې خبرې شروع کړي، مګر د مسلمانو مبارزینو چې د هند نه د ازادۍ لپاره جنګیږي هیڅ یوه ډله هم براله د هند سره د خبرو طرفداره نه ده. ځینې مسلمان مبارزین چې د هند په دغه ایالت کې اکثریت لري د خپلواکۍ طرفدار دي، په داسې حال کې چې نور مسلمانان غواړي چې د پاکستان سره یوځای شي. د بیلتون غوښتنې په اړونده پیښو کې سږ کال تر اوسه پورې له 700 نه زیات خلک وژل شوي. د هند د پنجاب په ایالت کې په رڼا ورځ د یو سیک سیاستمدار په شمول 11 تنه نور په ډزو کې وژل شوي دي او ګمان کېږي چې 15 سیکانو وژلي. پولیس وایي 3 وسلهوالو کسانو د چاندیګړ په ښار کې خپل موټر د بلوند سنګ د موټر په څنګه ودراوه او په بلوند سنګ یې د ګولیو باران جوړ کړ او په خپله وتښتېد. د بلوند سنګ موټروان او د هغه 2 محافظان هم وژل شوي. ښاغلی بلوند سنګ د اکالي دال رئیس په 1978 کال کې مخکې د دې چې پنجاب د فدرالي حکومت تر کنټرول لاندې راشي، هغه د پنجاب د مالیې وزیر او د 1985 کال د موافقې طرح و. دې موافقې د پنجاب سیکانو ته ډېره خودمختاري ورکړه. افراطي سیکانو پرې اعتراض وکړ ځکه د هغوی په نظریې د هغو د ازادۍ غوښتنه پوره نه کړه. 15 سیکان د ښاغلي سنګ د قتل خصي وو ځکه چې هغوی فکر کاوه چې ښاغلي سنګ په طلایي معبد باندې د 1984 کال د اردو په حمله کې لاس درلود. کویت وایي چې د ایران سره به یې د ښه ګاونډیتوب او د اړخیز احترام په اساس د اړیکو ښه کېدل دوام ولري. کویت دغه راز وایي چې د ایران سره به یې د اړیکو ښه کېدل د خلیج د ټولې سیمې د ملکونو ترمنځ د اعتماد او همکارۍ شرایط آماده کوي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې کویت ته د ایران د خارجه وزیر علي اکبر ولایتي د 2 ورځني سفر په پای کې وکړ. ښاغلی ولایتي په دې سفر کې د کویت د خارجه چارو د وزیر او د کویت د امیر سره کتلي دي. ښاغلی ولایتي د ایران اول پرانګه وزیر دی چې د ایران د کال 1979 اسلامي انقلاب راهیسې کویت ته سفر کوي. د ایران او کویت ترمنځ د خلیج په جنګ کې روابط هغه وخت خراب شول چې کویت د خلیج په جنګ کې د عراق ملاتړ وکړ، مګر په کال 1988 کې چې ایران د ملګرو ملتونو د سولې پریکړه ومنله دغه روابط بهتره شوي دي. د کویت خارجه وزیر شیخ صباح الجابر ایران ته د تګ لپاره د ښاغلي ولایتي بلنه ومنله. د دغه سفر تاریخ به وروسته ټاکل شي. دواړو خواوو د یو بل ملک ته د الوتکو د تلو راتلو موافقه کړې ده. د ایران او کویت ترمنځ د کښتیو تګ راتګ تېره هفته بیا شروع شوی دی. دا د امریکا غږ واشنګټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د بشر د حقوقو یوه مؤسسه چې بین المللي عفو نومیږي وایي 138 هېوادونو چې کوشش کوي چې قومي او نشنلیستي تاوتریخوالی کنټرول کړي تېر کال خپل لسګونه زره خلک وژلي دي. د بشر د حقوقو دغه مؤسسې چې مرکز یې په لندن کې دی په خپل کلني راپورټ کې لیکلي چې په کال د اسرائیلو تر کنټرول لاندې لویدیځې غاړې او د غزې په تړانګې په سودان او په شوروي اتحاد کې بشري حقوق ډېر زیات تر پخوا لاندې شوي. د بین المللي عفو راپورټ وایي په چین کې لږ تر لږه 1000 تنه ولسي خلک د 1989 کال د جون په میاشت کې چې حکومت د ډیموکراسۍ طرفدار مظاهرچیان وټکول وژل شوي دي. د بشري حقوقو دغه مؤسسه وایي اسرائیلي عسکرو تېر کال په لویدیځه غاړه او د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د پاڅون په دوران کې 260 عام عربان په ډزو کې وژلي دي. دا راپورټ وایي چې تېر کال په جون کې په سودان کې د نظامي کودتا نه پس د سودان په جنوب کې لسګونه بندیان اعدام شوي دي. د بین المللي عفو راپورټ همدغه راز وایي چې شوروي عسکرو د 1989 کال په اپریل کې په ګرجستان کې د خپلواکۍ غوښتنې په مظاهرو کې 20 تنه وژلي دي او تر 3000 پورې زخمیان کړي. راپورټ زیاتوي چې په 100 هېوادونو کې بندیان شکنجه شوي دي.
رپورټ په بشري حقوقو کې د مثبتو انکشافاتو په لټه وایي چې د ختیځې اروپا د سیاسي بدلونونو په نتیجه کې زرګونه سیاسي بندیان خلاص شوي دي او خلکو ته د بیان د ازادۍ زیات حقوق ورکړل شوي. د خبرو په پای کې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. د اوو دیموکراتیکو غټو صنعتي ملکونو مشرانو لوز کړی چې د شوروي اتحاد سره د اصلاحاتو راوستو په پروګرام کې مرسته وکړي او دغه راز یې موافقه وکړه چې په چین باندې په لګېدلو اقتصادي بندیزونو کې یو څه نرموالی راولي. لکه څنګه چې انتظار کېده د شوروي مشر میخایل ګورباچوف بیا د شوروي د کمونېست رئیس انتخاب شو او د کابل رژیم وایي چې د کابل په ښار باندې د مجاهدینو د راکټونو په وروستۍ حمله کې 6 تنه وژل شوي او 14 تنه زخمي شوي. او تاسو د امریکا غږ نه په 19.95.5 10.9 یو 10.4 او 2.9 مترو باندې خبرونه واورئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به اول د هند د پنجاب په ایالت کې د یوه سیاسي مشر د قتل په باب یو رپورټ واورئ. ورپسې په هیوستن کې د صنعتي هېوادونو د غونډې په ارتباط به بېل بېل رپورټونه لرو. وروسته به د چکسلواکي سیاسي حالت ته یو نظر وکړو. بیا به هغه رپورټ راواخلو چې وینفوري رالیږلی او پکې ووایي چې د شوروي اتحاد له ورسو یو سابقه دار مذاکرتچي د ناټو د غړو د عالي جرګې په نتایجو خوشحاله شوی دی. په شوروي اتحاد کې میخایل ګورباچوف بیا د دغه هېواد د کمونېست ګوند عمومي منشي انتخاب شوی. د دغې موضوع په باب هم یو رپورټ لرو. ورپسې هم د شوروي اتحاد د قانونو د کارګرانو د اعتصاب په باب یو رپورټ مه هېروئ. اوس به راشو لومړي رپورټ ته. د نن سهار په خبرونو کې تاسو واورېدل چې د هند د پنجاب په ایالت کې یو لوړ رتبه سیاسي مشر سرسختو سیکهانو وژلی دی. د نیو ډیلي نه د امریکا غږ خبریال پیټر هینلین رپورټ راکوي چې د دې سیاسي مشر په قتل سره د هغو خلکو شمېر 50 تنو ته رسېدلی چې د تېرې دوشنبې راهیسې په پنجاب کې د تشدد او نارامیو د زیاتېدو له امله وژل شوي دي. دا د رپورټ متن. د پنجاب د حکومت د مالیې پخوانی وزیر او د سیکانو د اکالیدال د ډلې مشر بلوان سنگ پرون د 3 تنو نورو سره په داسې حال کې ووژل شو چې په موټر کې د چندیګړ ښار سره نږدې یوې سیمې کې روان و. پولیس وایي یو بل موټر د بلوان سنگ د موټر مخه ونیوله، هغه یې درېدو ته مجبوره که او بیا یې د ګولیو باران پې شروع که. ښاغلی بلوان سنگ 6 ځلې د پنجاب ایالتي شورا ته انتخاب شوی و. د پنجاب په کابینې کې 4 دورې وزارت هم کړی، 2 دورې د مالیې وزیر و. بلوان سنگ د هغې موافقې طرح او جوړونکی بلل کېده چې په 1985 کال کې د هند د حکومت او سیکانو ترمنځ وشوه او هدف یې د پنجاب په ایالت کې د سولې ټینګول و. دغه موافقه د هند د صدراعظمې اندرا ګاندي د قتل نه وروسته وشوه. اندرا ګاندي د هغې خپلو 2 محافظینو چې دواړه سیکان و ووژله، مګر دا موافقه بیا د سیکانو د هغه مشر د وژل کېدو نه وروسته چې موافقه یې لاسلیک کړې وه بېرته ړنګه شوه. بلوان سنگ په هند کې د 1901 لسیزې د اضطراري دوران په ترڅ کې د مدني حقوقو د اعاده کېدو لپاره ډېره زیاته مبارزه وکړه او 19 میاشتې قید هم د همدې مبارزې په ارتباط تیر کړی و. وروسته بیا د پنجاب په ایالت کې غټ سرمایه‌دار شو او د سیکانو د اکالیدال د ګوند د بدال د ډلې د سیاسي او اقتصادي پالیسیو طرح بلل کېده. مګر داسې ویل کېدل چې د ښاغلي بلوان سنگ سره د سرسختو سیکانو یوه ډله ښه نه وه او هغوی د ده د وژلو په لټه کې وو. دغه ډله وایي چې بلوان سنگ په 1940 کال کې په هغو عملیاتو کې چې د شنه ستوري عملیاتو په نوم مشهور شول لاس درلوده. د هغو عملیاتو په نتیجه کې د هند پوځ په امرتسر کې د سیکانو په مقدس طلایي معبد باندې حمله وکړه. په طلایي معبد باندې د هند د پوځ حملو سیکان په قهر کړل او د دې پېښې نه 2 میاشتې وروسته میرمن اندرا ګاندي ووژل شوه. د بلوان سنگ د قتل مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی، مګر په پنجاب کې ځینې منابع وایي چې شاید دا د سرسختو سیکانو د هغو 4 ډلو کار وي چې په دې وروستیو شپو ورځو کې په دغه ایالت کې نارامي او د ورانکارۍ عملیات شروع کړي دي.
د خبري اژانسونو راپورټونه وایي چې په پنجاب کې په دغو ناارامیو کې چې د دوشنبې په ورځ شروع شوې د 10 تنو سرسختو سیکهانو په ګډون ډېر خلک وژل شوي دي. کله چې جمهور رئیس بوش په هیوستن کې د سترو صنعتي هېوادونو په غونډه کې خبرې کولې ویې ویل چې دا لسیزه د ډیموکراسۍ لسیزه ده. له هیوستن نه د امریکا غږ خبریال بیري ووډ په خپل راپورټ کې د اسیا مخصوصا د چین په باره کې د مشرانو د دغې جرګې په باب دا راپورټ رالیږلی دی. د مشرانو په درې مخیزه سیاسي اعلامیه کې په منګولیا او نیپال کې د سیاسي ازادۍ هرکلی شوی دی. همداراز د دیموکراسۍ په باره کې د فلیپین د حکومت ملاتړ هم کړی دی. د امریکې خارجه وزیر جیمز بیکر په خپله سیاسي وینا کې د کشمیر په باره کې اندېښنه وښوده، خو دغو مشرانو زیاته توجه چین ته وکړه چې په چین باندې څه وخت دمخه تعذیرات لګولي وه. دوی په چین کې د دیموکراسۍ د نوزت د ځپل کېدو او بالاخره هغه قتل عام په وجه په چین اقتصادي بندیزونه ولګول چې د تایلمن په میدان کې وشول. جاپان چې یوازینی آسیایي هېواد دی په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه، هڅه وکړه چې چین له نورې نړۍ نه ګوښه نه شي. د جرګې مشران وایي چې د چین سره مرسته د بشري حقوقو رعایت او زیاتو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو پورې اړه ولري. ښاغلي بیکر وویل چې په چین کې زیات تحولات روان دي او مثال د فانګ ویزې خوشي کول دي. خو ښاغلي بیکر وویل چې باید لا نور زیات کارونه هم وشي. That's why the sanctions that were put in place last year, generally speaking, are going to be preserved. تعذیرات چې پروسه کال په چین باندې ایښودل شوي په عمومي ډول باید لرې نه شي. موږ به په دې خبره غور کوو چې د چین د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د نړۍ د بانک نه مرسته وشي او که نه. د نړۍ بانک د اوو صنعتي هېوادو په ملاتړ اوس هم چین سره ځینې مرستې پیل کړې دي. جاپان به د اوو هېوادو د تفاهم په اساس چین ته خپلې پخوانۍ مرستې چې ځنډولې یې وې بېرته پیل کړي. په همدې توګه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هېوادونو خارجه وزیران به پوه شو کړي مخکې له دې نه چې نن د امریکا د ټکساس ایالت د هیوستن په ښار کې د دغو هېوادونو د مشرانو غونډه پای ته ورسېږي. شوروي اتحاد ته د مرستې د ورکولو یوه مؤسسه ترتیب کړي. د امریکا غږ خبریال مایکل ډرچ راپورټ راکوي چې د امریکا خارجه وزیر جیمز بیکر هیله لري چې شوروي اتحاد ته مرستې د ورکولو د طرزالعمل په باب به یوه موافقه وشي. اوس پام وکړئ د راپورټ تفصیل ته. د امریکا خارجه وزیر جیمز بیکر وایي چې د نړۍ د اوو صنعتي هېوادونو مشرانو پرون فیصله وکړه چې خارجه وزیران باید کوشش وکړي چې شوروي اتحاد ته د لویدیځ د مرستو د ورکولو په باره کې یو متحد دریځ غوره کړي. لویدیځ آلمان او فرانسه شوروي اتحاد ته د څو میلیارډ ډالرو نقدي مرستې او پور د ورکولو طرفدار دي. مګر ښاغلي بیکر وویل چې امریکا دغه مرسته یوازې په تکنالوژیکي موضوعاتو پورې محدودوي. د صنعتي هېوادونو د مشرانو د غونډې په ماښام د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف جمهور رئیس جورج بوش ته یو لیک ولیږه او په هغې کې د هغو مرستو یادونه کړې ده چې شوروي اتحاد یې غواړي. ښاغلي بیکر وویل چې انګلیس د شوروي اتحاد سره همدردي لري. ده وویل I don't think there's any question but that the countries represented at this summit. زه فکر نه کوم چې په دې کې دې شک وي چې د صنعتي هېوادونو د مشرانو په غونډه کې ټول شامل هېوادونه غواړي چې پرسترویکا یا د شوروي اتحاد د بیا ودانولو پروګرام موفقیت ته ورسېږي او په شوروي اتحاد کې د اصلاحاتو هڅې تشویق کړي. دوی ټوله په دې عقیده دي چې که په شوروي اتحاد کې اصلاحات راسي نو شوروي اتحاد به ډېر باثباته، باامنیته او پرانیستی هېواد وي. ښاغلي بیکر وویل چې دی هیله لري چې د صنعتي هېوادونو د مشرانو غونډه د مخه تر دې چې نن پای ته ورسېږي شوروي اتحاد ته د مرستې د ورکولو په باب یوې موافقې ته ورسېږي. ښاغلي بیکر دغه وینا په داسې وخت کې وکړه چې د غونډې سیاسي اعلامیه خپره شوه.
په دغه اعلامیه کې په ختیځې اروپا کې د استبدادي نظام ختمېدل او په نړۍ کې د دیموکراسي او آزاد بازار اقتصادونو پرمختګ ته هرکلی ویل سوی دی. دا واشنګټن دی. درنو اورېدونکو، په چکسلواکیا کې د تېرو څو میاشتو د انقلابي تحولاتو دیموکراسي ختم شوی او واکمنو مقاماتو ورته تملا تړلې ده چې د ملک د خارجه پالیسۍ او اقتصادي چارو په څنډو کې په دغو تحولاتو باندې عمل وکړي. دا دی په دې باره کې د پراګ نه د امریکا غږ د خبریال جولیان نګلې د رپورټ متن تاسو ته وړاندې کوم. په چیکوسلواکیا کې د کمونیستانو په وخت کې د خارجي مطبوعاتو یو خبریال ته یو قوت ته خبره پکار و چې هغه د بشري حقوقو دپاره فعالیتونه کوي. حکومت دغه د 50 کلن سړي ته امر کړی و چې نور به د خبریالۍ کار نه کوي او د دې په ځای به د اورګاډي د انجن بټۍ ته د تیږې سکارې ورکړي. مګر کله چې په چیکوسلواکیا کې د انقلابي تحولاتو هنګامه توده شوه، نو دغه 50 کلن سړی په 3 دسمبر کې د ملي جوړې په نوي حکومت کې خارجه وزیر وټاکلی شو. دې نوي خارجه وزیر یرجي ډینسپیر په یو څو میاشتو کې دننه د ملک د خارجه پالیسۍ په ډګر کې په یو او بل پسې نوي نوي ګامونه واخیستل او تر 42 کالو د مسکو د محکومیت نه وروسته یې چیکوسلواکیا یو وار بیا د نړۍ په ډیپلوماتیکي نقشه کې شامله کړه. ښاغلي ډینسپیر وویل، موږ یوازې په اروپا کې د شاملېدو لپاره د خپلې علاقې په څرګندولو نه، بلکې د ځینې مخصوصو اقداماتو په وجه هم د نورو په زړونو کې خپل عزت او قدرداني وکړه. موږ وغوښتل چې د وارسا په تړون کې بنیادي تحولات وشي چې چیکوسلواکیا چې په شوروي بلاک کې د ګډون په وجه د نور دنیا نه جدا پاتې شوې وه، دا چې دغه بېلتون ختم کړی شي. موږ د دواړو المانونو په دې کې اوسېدو ملاتړ وکړو. د شوروي اتحاد سره مو یوه موافقه لاسلیک شوه که د شوروي اتحاد ټولې قواوې باید د راتلونکي کاله پورې د چیکوسلواکیا نه وویستلی شي. چیکوسلواکیا د اسرائیلو سره خپل روابط ټینګ کړل او دا پیشنهاد یې وکړو چې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو د مشرانو عالي غونډه دې په دغه هېواد کې وشي. د یو شمېر هېوادونو د اوسېدونکو لپاره چیکوسلواکیا ته د ورتګ لپاره د ویزې شرط هم درلودی او کړی شو. د لوېدیځ المان او اتریش سره د چیکوسلواکیا د سرحد په اوږدو کې د افغان تار کټارې د څوکیدارۍ او څارنې حدودونه لري او منع شوي سیمې له منځه وړی شي او په سرحدونو باندې نوې چوکۍ او پوستې جوړې کړی شي. د چیکوسلواکیا نوي خارجه وزیر ډینسپیر د البانیا 51 مهاجرو ته پرېکړه د ورتګ اجازه او هغوی ته پناه ورکړه. دې ټولو خبرو د چیکوسلواکیا سره د سیاست او ډیپلوماسۍ په ساحه کې ډېره مرسته وکړه. د مثال په توګه د متحده ایالاتو جمهور رئیس جارج بوش د چیکوسلواکیا د خارجه وزیر د دې پیشنهاد ملاتړ کړی چې د ویانا په ځای دې په پراګ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د کانفرنس د 15 غړو هېوادونو جرګې مالکي کېږي. په تېره میاشت کې په چیکوسلواکیا کې د پارلماني انتخاباتو وروسته ښاغلی ډینسپیر دلته د دغه هېواد خارجه وزیر وټاکل شو. هغه وایي هغه چې د خپل هېواد د خارجي چارو په ډګر کې کوم کارونه شروع کړي دي، غواړي چې هغو ته دوام ورکړي، مګر د تېرو یو څو میاشتو د کامیابیو په نسبت زموږ مخې ته پراته کارونه ډېر ګران دي. معلومېږي چې د چیکوسلواکیا مشران د نورو خبرو نه علاوه دې غم هم اخیستی دي چې د وارسا د تړون انجام ورکوي او پخپله به شوروي اتحاد ته په آینده کې څه مرسته کوي. د چیکوسلواکیا صدراعظم میریان چالفا په تېره میاشت کې ویلي وو چې که د وارسا تړون د چیکوسلواکیا په شان په خپل چوکاټ کې مهم تحولات وکړل، نو چیکوسلواکیا به د خپل ځان لپاره تړونونه بیل کړي. خارجه وزیر ډینسپیر وویل چیکوسلواکیا غواړي چې د افغانستان ترمنځ یې خپل بنیاد روپرو کمزوری کړي او خپل ځان یې په کرارۍ د ټولې اروپا په چوکاټ کې ځای کړي. خارجه وزیر ډینسپیر دا وویل سره دې د وارسا د تړون د یو غړي په حیث چیکوسلواکیا په لومړي وار په خپل اهمیت پوه شوې ده.
د مثال په توګه چیکوسلواکیا اوس په سیاسي مسلو په ازادۍ بحث او حتی داسې د شوروي اتحاد پیشنهادونه هم ردولی شي. پروګرام چې د نړۍ او بالخصوص د افغاني ښځو په باره کې مسایل پکې اورئ، هفته ترمنځ د امریکا غږ په ماښامنۍ خپرونه کې وړاندې کېږي. د شوروي اتحاد د وسلو یو سابقه دار مذاکرتي د ناټو د غړو هېوادونو د مشرانو د تېرې هفتې د عالي جرګې په نتایجو باندې خوشحاله شوی. د امریکا غږ خبریال ویلفوري په جواب له جنیو نه داسې راپورټ راکوي. د شوروي اتحاد د کیمیاوي وسلو مذاکرتچي سرجي باتسانوف وویلې د ناټو د غړو هېوادونو د مشرانو عالي جرګې په اروپا کې اساسي نوې سیاسي فضا پیدا کړه. ښاغلي باتسانوف د وسلې کولو یو نړیوال کنفرانس ته د وینا په ترڅ کې وویلې د ناټو د مشرانو د عالي غونډې نتایج د اروپا د وچې د امنیت د یو نوي سیستم لپاره د بنسټ لپاره ایښودلی شي. ښاغلي باتسانوف وویلې ناټو د وارسا د تړون غوښتنې ته مثبت ځواب وویل چې دغه دواړه نظامي تړونونه دي په سیاسي اتحادونو بدل شي. ده وویلې د وارسا تړون باید د ناټو پیشنهاد ته په مینه عکس العمل وښیي چې د جنګ نه کولو د متقابله موافقې او د دغو تړونونو ترمنځ د تماسونو د نیولو غوښتنه کوي. ده وویل شوروي اتحاد د ناټو دې اعلامیې ته فوقالعاده زیات اهمیت ورکوي چې وایي د تېري نیت نه لري او غواړي چې شخړې باید په سوله ییزه طریقه سره حل وساتل شي. ښاغلي باتسانوف د ناټو د دغه پیشنهاد هرکلی هم وکړ چې وایي په اروپا کې د جنګ د میدان او یا د تکتیکي اتومي وسلو د مذاکرو نه مخکې دي هر څومره زر چې ممکن وي د غیر اتومي وسلو د کمولو موافقه امضا شي. د شوروي اتحاد د وسلو مذاکرتچي د ناټو په دې پیشنهاد باندې اعتراض نه لري چې وایي لومړی د غیر اتومي قواوې کمې شي. ده وویلې خلک په عمومي ډول په دې خبره پوهېږي چې د ویانا په مذاکرو کې د غیر اتومي قواوو د خبرو شاملېدل هم ضرور. د ښاغلي باتسانوف د عکس العمل نه مخکې چې د ناټو د مشرانو د عالي جرګې نتایجو ته ښودلې په ماسکو کې د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند کانګرس کې په دې باب ډېر محتاطانه دریځ غوره شوی و. د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند په کانګرس کې داسې یوه اعلامیه خپره شوې ده چې وایي څوک د دې ضمانت نشي کولی چې د اروپا په امنیت کې ګټور بدلونونه په شا نه ځي. ځکه نو په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې شوروي اتحاد ته نظامي تهدید لا تر اوسه متوجه دی. اعلامیه وایي دا ډېره مهمه ده چې د شوروي اتحاد نظامي طاقت قوي او په داسې سطحه وساتل شي چې د اعتماد وړ او کافي وي. په همدې توګه میخایل ګورباچوف بیا د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند عمومي منشي انتخاب شو. د امریکا غږ خبریال الوي ډینس نیره راپورټ راکوي چې د کمونیست ګوند کانګرس به اوس په دې باره کې چې څوک باید د ده مرستیال شي پرېکړه کوي. وګونیسئ د راپورټ میخایل ګورباچوف په خلو کې د تقریبا 15 یاریو په اخیستلو سره انتخاب شو او د کانو انجینیر تیموراز اوالیاني ته یې ماته ورکړه. ښاغلی اوالیاني تېر کال په سایبیریا کې د کانو د کارګرانو د اعتصاب مشر و. تصادفاً ګورباچوف د کانو د کارګرانو له اعتصاب نه یوه ورځ دمخه چې ټاکل شوي نن وشي انتخاب شو. کارګران وایي چې حکومت خپلې هغه وعدې نه دي پر ځای کړي چې تېر کال یې کړې دي. ګورباچوف پرون د کمونیست ګوند د عمومي منشي په توګه له انتخابېدو نه وروسته د ګوند د کانګرس 4700 تنو غړو ته وویل چې دی خپل انتخاب له خپلو اصلاحاتي پالیسیو سره د ملاتړ علامه بولي. پرون د ګورباچوف په مقابل کې د کاندیدۍ لپاره 7 تنه نامزد شول، لیکن 6 تنه یې له خپلو کاندیدېدو نه تېر شول. په دغو نامزدانو کې د الکسندر یاکوفلوف او د بهرنیو چارو د وزیر ادوارد شوارنادزې په شان خلک چې د ګورباچوف نږدې ملګری دی هم شامل وو. شوارنادزې د کانګرس غړو ته وویل چې په اوسني وخت کې د ګوند د مشرتابه لپاره له ګورباچوف نه بل مساعد شخص نشته.
له سري رایګرۍ نه څو ساعته وروسته ګورباچوف ویونکی اعلان شو او د کرملن د غونډو ماڼۍ له چکچکو او هلهلو نه ډکه شوه. 9 ورځې دمخه د کانګرس له پیل کېدو نه را په دې خوا په ګورباچوف او د ګوند په ځینو نورو عالي رتبه غړو باندې توندرو او همداشان محافظه کارانو انتقادونه کول. لیکن کله چې کانګرس خپل کار ته دوام ورکړ، توندرو او محافظه کارانو ته معلومه شوه چې په داسې وخت کې چې د شوروي اتحاد سیاسي صحنه مخ په بدلېدو ده، ګورباچوف یوازینی شخص دی چې کولی شي د ګوند لارښوونه وکړي. ګورباچوف پرون په کانګرس کې د رایګرۍ نه وروسته یوه مؤثره وینا وکړه او په هغې کې خپل دریځ او آینده لار روښانه کړه. ده د کانګرس غړو ته وویل چې پروسترویکا یا د بیا ودانولو پالیسي داسې یو انقلاب دی چې د شوروي اتحاد ټولنه یې ازاده کړه، مګر ده وویل چې ډېرو خلکو لا له هغو بدلونو سره ځان نه دی عیار کړی چې پروسترویکا رامنځته کړي دي. ګورباچوف ویل چې شوروي اعلی رتبه مامورین باید پروسترویکا ته وفادار وي. ده وویل هغه کسان چې له دغې پالیسۍ سره موافقه نه لري باید خپل شخصي نظریات یوې خواته کېږدي او یا باید استعفا وکړي. ګورباچوف د چا نوم وانه خیست. د ګورباچوف د وینا په مقابل کې عکسالعمل مثبت و. محافظه کار